یو شوګر دی یو پالج والی یم دوه شو او سترګې مې بېلې په سترګو بېلې ولیدې ما. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. دلته وخت ډېر هم کېږي که نه؟ ښه لږ نه کېږي. ښه څومره ورځه چې تاسو روټۍ نه وخوړلې تاسو داسې ناست شوئ؟ 4 ورځې راباندې تېرې شي، 3 راباندې تېرې شي. ښه اورې؟ ښه 5 تېرې شي. خبره ولون دي ما په کټ کې پروت یم او دغه یو زوی مې دی که نه، هغه چې کوم دی نو هغه کله بېچاره ته کوزوي کله مې ګرځوي. زه داسې یم چې زما 3 مرض دي. یو شوګر دی یو پالج والی یم دوه شو او سترګې مې بېلې په سترګو بېلې ولیدې ما که نه. نو زه د کټ دی چې کوز شم دا کټ بیا نه وینم. دا مې هغه زوی ته مې اواز وکړم هلکه راشه بېچاره دې راغلی دي. او دا خو خوشه ځنګل د دې کو سړی د رڼا روز یېرېږي د شپې ناشنا سړی او پیرام نشي بیخي کندې کپرې دي که نه او ونو تاسو سپېدار ته وګورئ ځنګل ته ونیسئ دا خو کم از کم 50 تجربه ځنګل دی یو خوا بل خوا دی دا خو په منځ کې پروت دی. ډاکټر غاړه زموږ ډاکټر دی او خو هغه دلته غاړه نه دي نه که نه ډاکټر نه راځي دا بیا په ګاډۍ کې اکثر کېنی په ګاډۍ کې ګاډۍ کې لګېږي داسې ګاډۍ کې. سلامونه احترامات ملګرو، امتیاز کمر ما اطلاع راته میلو شوه چې یو بابا دی او ابی ده ضعیف دي او بابا چې دی نو هغه معذوره دی په سترګو باندې ړوند شوی دی نظر هم نشته او په یو شاړه ویرانه کې پاتې کېږي او ډېر په بد حال باندې دي. د ډوډۍ کار خراب دی، د جامو کار خراب دی، بړستنې ورکره نشته. نو شکر دی د ملګرو په تعاون باندې د ګرم بنینو د ټوپو غم مونږ وکړو او فوري طور باندې ملګرو سره رابطه وکړه. ملګري لاړه د هغې کور ته دا ویډیو چې تاسو ته ښکاري ولیدلو. د تخبیې علاقه ده توډیر سنګا ورته وایي. دا ابی بابا د پردي کور کې پاتې کېږي او د دې یو زوی دی هغه هم ساده دی. د تخبیې توډیر سنګا چې کم ملګري دي نو مهرباني وکړئ دې بابا ته ورښکاره شئ. دی په دې باغ کې پاتې کېږي، یوازې کور دی او ډېر په تکلیف باندې دي. د ډوډۍ کار خراب دی، سامان ورکره کور کې کم سامان دی هغه نشته، کمبلې نشته، بالښتونه نشته، بړستنې نشته. کم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ مخکې شیر کړئ او سپیشل د توډیر او د سنګا چې کم ملګري دي نو هغې ته خواست دی چې دې بابا نه د توډیر په علاقه کې یو کنډر وګوري ځکه چې دې ډېر شاړو شوتلو کې پاتې کېږي او ډېر په سخته باندې ژوند تېري. بابا مونږ ته یو خبره وکړه چې بچې دومره څوک نشته چې ما جومات ته بوځي او زه سوال وکړم. کم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ او د دې دا ګران وخت چې کم دی نو دا ښه شي او د دې دا ژوند چې کم دی نو دا لږ په آرام باندې شي. جزاک الله.